دعاګانې کول ډېری دعاګانې د رب العالمین نه د رمضان مش دا ګور زمونږ استاد د بر عظیمه موقع ده هغه انسانان او هغه غسان هغه د ډېر خسران او تاوان والی چې هغه باندې ورځم تیر شي شپم به تیر شي او د رمضان په مش کې هغه ځان د دعاونه کې خپل حوائج د رب العالمین نه غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاث لا ترد دعوتهم د درې کسانو دعاګان رب العالمین درت کوي یو باغی کې الصائم هغه سړی چې هغه د رب العالمین د لپاره روزه لري او دویم نمبر مظلوم او دریم دعوت الوالد لولده کله چې پلار د زوی د لپاره دعا وغواړي د دې دعا رب العالمین نرد کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان للصائم دعوه عند فطره مستجابه د ار یو روزدار د لپاره د روزماتي بټیم کې رب العالمین یو دعا قبلې او خامخې ولا قبلې د روزماتي په وخت کې ډېری دعاګانې کول دا د صحابه کرام عادت د عبد الله ابن عمر او د بعض نور صحابه کرام عادت دا هغه چې کله روزه ما دوله خپل بچي او کورواله به رضان سره کېنول او بشریک به دعا کوله ځکه په دغه وخت کې رب العالمین د انسان دعاګانې خامخه قبلې نو په دې مېش کې خصوصا او په عام حالاتو کې عموما د ماخام په ټیم کې او د پښمنی په ټیم کې رب العالمین دعاګانې قبلې د مؤمنانو په صفاتو کې رب العالمین دا ذکر کړی ول مستغفرین بالاسحار مؤمنان دایبه د پښمنی په وخت کې د رب العالمین نه دعاګانې غواړي رب العالمین د بسوال کوي چې الله ما ګناهونه کړی دي او ما د ګناهونه معاف کا نو د رمضان په میاشت کې دعاګانې د ګوري اوچت عبادت دي دا بازي زمونږ د عوام دای اکثر د دعا په چل باندې رفويږي دای چې دعا کې اسه بلا سوچت کی یا الله مال راکې او مال بچی راکې بل به الله سره کده کی او چې ما غټه دعا وکړه او کله بدی خو کله بچا سره خبرم کوي او د غټه دعا وای دا ګوره دعا نه د خاصه غب شپ دي چې د عوام کوي د عوام ځان بالکل د دې خبرې د دعا چل د زمونږ عوام ولنه ورسي مړ چې وش یو براشي لا سوچت کی دعا به وکړو بل ویلا سوچت کی دعا به وکړو بل ویلا سوچت کی دعا به وکړو اسه به خلقو د ځان خي بس دا بګنی دعا ست وي دعا خو دې نه وي چې تو وای چې الله مال بچی راکې دعا رب العالمین د عاجزی کول اغه نه سوال کول اغه د زاری کول اغه د ځان کمزوري کول دغه ته دعا وي نو دعا دا د رب العالمین په عبادتو کې مرکزی عبادت د رسول الله فرمایي الدعاء هو العباده عبادت هم دي دعا ته ویل کی او رسول الله فرمایي الدعاء مخ العباده دعا دا خود عبادت مغز دی مغز چې سر نه لري کینو اسی کوپړی پاتې کیږي مغز بس په دماغ با سرګي بنیادی او مرکزی شه مغز دی عبادتو کې چې دعا نه هغه عبادت رب العالمین قبلینا زمونږ استاد په دیمونس د موس ټول دعاګانو نه عبارت دي نو دعا د رب العالمین په عبادتو کې اوچت عبادت دی پیغمبرانو به رب العالمین ډیر دعاګانې کولې انهم كانوا يسارعوننا رب العالمین فرمایلی دي چې پیغمبرانو به زمونږ ډېری دعاګانې غوښتلې زکریا علیه السلام ګوره بچنه کې د رب العالمین نه دعا وغوښتله رب العالمین له بچي ورکړل ایوب علیه السلام باندې بیماری او اتلس کاله بیمارو رب العالمین نه دعا وکړه رب العالمین دې بیماری لري کړه او د قرآن کریم کې بشماره آدم علیه موسی علیه السلام وګه شوی خوراک سره نو رزق سره نو رب العالمین نه دعا وغوښتله رب العالمین لا رزق ورکړه د نور بشماره دعاګانې د پیغمبرانو قرآن کریم کې موږ او تاسو رب العالمین خود لري خو بعضی آداب د دعا د پاره بعض یو څو لن او مهم آداب چې زمونږ اکثر مسلمانان عوام داغې نه دي خبر داغې د وجه رب العالمین د دې دعاګانې نه قبلې په دعا کې یو څو مرکزی آداب یو دا چې موږ او تاسو دعا کوو چې په دعا کې اخلاص اخلاص دا معنی دا چې صرف او صرف د الله نه موږ غواړو د بل چا نه غواړو بس سړی رب العالمین د متوجي فدعوا الله مخلصین له الدين حنف قران کریم کې الله جل شانه فرمایلی دي چې کله تاسو مال دعاګانې غواړئ نو په هغه کې تاسو اخلاص کوئ دویمه دا د دعا سره چې دعا کوي چې قبله د مخ ګرځولې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق د خلقری رضی الله عنه غزوه بدر کې رسول الله چې دعاګانې کولې نو قبله د مخ کړو او لاس سب اوچت کړو ته دومره دعاګانې وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وګونه داغي صدر وګرځیدو نو په دعا کې یو مهم ادب دار چې موږ تاسو قبله د مخ ګرځولې په دعا کې یو دریم ادب دار چې سړی په لاس اوچت کی او د لاس چې سونه ډیر اوچت شلو
بدی کی عاجزی ډیری رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل منبر باندې دعا کوله صحیح بخاری کې دا روایت دی او صحابي وتراله وی رسول الله فصل لو خلق ټول دبا شو براوله لکېږي رسول الله اوچتل حتى يرى بياض ابطيه تر دې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترخون سپینواله صحابه کرامو ته هغه ښکارا شو په دعا کې یو مهم ادب تواضع او عاجزیم ده چې موږ تاسو د الله له دعا کو ډیر په عاجزۍ باندې ناس یو الله ته موږ وایو چې یا الله موږ ډیر کمزور یو او موږ ډیر ګناګاران یو او زمونږ اس قسم وس نه کیږي او یا الله ارسه تاسو ردی د ست تواضع او عاجزی چې انسان رب العالمین دوی کې رب العالمین به خبخه قبلې او بل یو مهم ادب په دعا کې حضور القلب دی سړی چې دعا کوي باید چې سړی حاضری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يقبل دعاء قلب الله دا اغه انسان دعا رب العالمین نه قبلې چې دا اغه زړه غافلې او رسول الله فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه تاسو د رب العالمین نه دعاګانې غواړئ خو یقین کوئ چې رب العالمین زمونږ دعاګانې قبلې یقین به بدی خبر ملګری چې د اسما دعا رب العالمین خامخه قبلې او دا ګوره یو حقیقت دی چې کله سړی دعا په عاجزۍ باندې وکړي او د رب العالمین نمونه پکې وایي او رب العالمین ته پکې اوجاړي او به دعا وکړي سړی د خپل بدلږي چې دا دعا رب العالمین قبول کړه او دا یو حقیقت دی رب العالمین د انسان بزړه کې دارا ولې چې دا دعا قبول شوه او خامخ رب العالمین دعا قبلې اره یو دعا رب العالمین قبلې دا قران کریم کې الله دا وعده کړی دا چې زما بندگانو ته وایو اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان اره یو دعا کده مالی کده جیدادی کده بچوي کده علمي کده عملي کده تقوی کده جنتي اره دعا رب العالمین قبلې خو چې دعای اسی خبر نه اسی خبر رب العالمین نه قبلې دعاګان رب العالمین خامخه قبلې بعضی اوقات کې رب العالمین خصوصي دعاګان قبلې یو د پښمنی په وخت کې رب العالمین خصوصي دعا قبلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې د پښمنی وخت چې رب العالمین د خپل عرش نه نزدو اسمان درکه دکېږي او بیا بندگانو ته وي سوګ دي چې زمانه بخنه وغواړي چې زو د بخنه وکما سوګ دي چې زمانه بچي وغواړي مال وغواړي بل څه وغواړي چې زی ولور کما او دا ګوره بصیر روایت کې راغلي د زمنګا رب العالمین په دغه وخت کې موږ او تاسو ته आवाज کوي هغه انسان یقینا چې ډیر غافل دی چې په دغه وخت کې د رب العالمین نه دعاګانې نه غواړي دویم د اذان او اقامت تر مابین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د اذان او اقامت تر مابین دعا رب العالمین خامخه قبلې او دا رب العالمین نو بس کوي د جمعې په ورځ باندې د خطیب دراتلو نمخ کې چې دا کم ټیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د جمعې په ورځ باندې یو ټیم دی چې بدی باندې انسان د رب العالمین نه دعا وغواړي رب العالمین خامخه قبلې د رجمات نمخ کې رب العالمین دعا خامخه قبلې مخکې به روایت ویلي چې رسول الله فرمایلی دي د رجمات په وخت کې هر یو مؤمن رب العالمین خامخه دعا قبلې او دغه سي د باران چې کله باران سړی باران د ولاړی او د رب العالمین نه دعا کوي رب العالمین خامخه قبلې رسول الله فرمایلی دي ثنتان لا تردان دعوه عند النداء ودعوه تحت المطر دو دعاګان رب العالمین نو بس کوي یو د باران د لاندې دعا کول او یو د اذان او د اقامت په وخت کې دعاګانې کول د نورم په احادیثو کې بشمار اوقات دي خو موږ سره په دې وخت کې دا فرضي منځونو نه پس دعاګانې کول لا ګور ډیر مرکزی ټیمونه د رسول الله فرمایلی دی او صحابه وته ویل یا رسول الله په کوم اوقات کې الله جل شانه دعاګانې ډیر قبلې رسول الله تو فرمایل دوبره صلات مکتوبه د فرضي من پس رب العالمین دعاګانې قبلې د نوافل نه پس دعاګانې رب العالمین قبلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله فرمایلی دي وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه وګد روایت د بخاری حدیث قدسی دی الغرض د نوافل نه پس دعاګانې کول د فرضي من پس دعاګانې کول د اذان او اقامت تر مابین دعاګانې کول د بشمنی او د رجمات په ټیم کې دعاګانې کول د هغه ټیمونه دي چې رب العالمین بدی کې خامخا دعاګانې قبلې رب العالمین دی منګو تاسو لا توفیق راکړي چې منګو تاسو په دې رمضان کې نیک اعمال وکړو او رب العالمین دې منګو تاسو د بدو اعمالو نو ساتي